بخیر شکر در شیراز بخیر برای امنیت قومندان والو داود بخش هوایی قومندان کندکی کاش بود ویدیر زیبر که دتی باید غټه کی روانه لري دغه خو څه چاله کوم دغه بخیر است دوستان بخیر است بخیر است خوش غټ ځای ده ولا او دا څه سره خبرې بټول او موږ بټول په حضور لرو یو په نمائندګۍ باندې یو څونه اول مو د امنيتي اورګانونو نه د دوی د مشرانو نو اوریدل په تفصیل سره مو سره یو جلسه درلودله د مشکلاتو په اړه باندې او هغه اقدامات چې دوی کړي دي او چې پلان لري پاغي مور سره خبرې وکړو ان شاء الله چې هغه د دوی کم ضرورتونه دي د امنيتي اورګانونو هغه به موږ ور پوره کو ترڅو وکړي شي چې هغه امنیت نسبی امنیت چې په ټول نور افغانستان کې دلته هم ځای پر ځای شي ګردېز متاسفانه یعنی پکتيا بالعموم لوی پکتيا ډیر توجه ورته نه ده شوی ضرورت ډیر کار ته لري د دې ولسونو همیشه د دولت حمایه کړي د نظام حمایه کړي د نظام ترڅنګ درېدلي دي اوس هم تر نه منندوی یو چې په دې مشکلو حالاتو کې هم د دولت ترڅنګ ولاړ دي او د نظام نه حمایه کوي مخصوصا دلته خلکو ته کار پیدا شي هغه بنسټیزو پروژو ته توجه وشي په هغې باندې به انشاءالله چې ډېر کار محترمه نور مشرانو خپل ځان په خپل خبرې په ټولو برخو کې د سره شریکي کې ټولو توجه نه زیاته مننه چې یو بنسټي پروژې وي بل د امنیت برخه وه ترڅنګ د پکتیا کادرونه په نظام کې څلورم د سولې کومه پروسه چې دی دا د ټولو نه اړینه بولو پکتیاوال ولې د جرګو د مرکو د اصولو د عنعناتو یو داسې ټاټوبی دی د ملک په سطحه یادېږي باید د دا پکتیاوال په دې کې نه د دا ونه لیدی شي لوی پکتیا د افغانستان د مرکز دروازه ده که چیرته په لوی پکتیا کې د لوی پکتیا ولس خفه سي او دلته جدایي راسي د موجوده نظام او د مرکزی حکومت او د لوی پکتیا ترمنځ فکر کوم چې دا به بیا په ناورین بدلیږي او دا به داسې ناورین شي هیڅوک به بیا نشي کنټرولولی موږ به بیا خپل اواز اوچتوو پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره